امر صاحب مونږ فکر کاوه د زمري زړه لاری خو زړه مو ډېر نرم دی زما پلار به همداسې ویل ممدوحه څوک چې رحم ونه کړي بل څوک هم پرې نه رحمېږي د هغې جلۍ سترګو دروغ نه ویل تر اوسه څوک نه دي راغلي اوس موټرې ولیدل شوې ښاغلیه ستاسې خواته در نږدې کېږي ښه ده ومو لیدل ښاغلیه اوس مو ولیدل دا کار به ډېر خوند وکړي کوي زموږ خواته راځي پام کوئ زموږ خواته راځي پام کوئ لعنتی به جاتا په هغوی ډازې وکړه حالا څه وایې چېرته کمر بلغار سیمه کې زر راشد زمونږ دوه ملګري ووژل شول څه شوي امر صاحب همدا اوس باید حرکت وکړو کومې ډلې چې ملکه وړله په هغوی برید شوی اغلې مالک کې ووځه آخر د لارې پای ته را ورسېدې ملکې دوزخ کې به سره وګورو پیکاسه لومړی به ته لاړه شي کله چې لاړې ماته هم ځای ونیسه ښاغلیه اوس به پولیس دلته راورسېږي ښه به وي چې لاړ شو سمه ده
ملکه مړه شوه. چاته زنګ وهي امر صاحب؟ عاقف ته هغه باید پوه شي. ووایه امر صاحب. تا ته یو بد خبر لرم. ملکه په ملکې څه شوي؟ د محکمې په لاره کې ورته لومړی ښودل شوې وه. دا به ولې بد خبر وي امر صاحب؟ ملکه په رسمي ډول ستا مېرمن ده عاقفه. ما فکر وکړ غواړې به چې پوه شي. نورې هېڅ په کیسه کې نه یم. زما لپاره هغه کتابچه تړل شوې ده. عاقفه خیریت خدای. عاقفه تا ته وایم نجیب امیر څه وویل؟ هیڅ مهمه خبره نه وه. پیساګور مو پیدا که که نه؟ هر ځای مو ولټاو خو نشته. په لوړ ګمان داسې ځای ته یې وړی چې له سترګو پناه وي. ته خو ښه یې؟ ښه یم ستونزه نشته. زر کوئ پیډه وکړئ. لږ پام وکئ پام کوئ. پیډه وکئ حالا زر کوئ حالا پام کوئ نو. څه پرې شوي نرسې؟ په مرمۍ لګېدلې ده باید زر یې روغتون ته ورسوو. پولیسان څنګه؟ ټول شهیدان شوي دي. ته همدلته پاتې شه زه روغتون ته ځم. سمه ده امر صاحب. نجیب وروره خبرې مه کوه. ارامه اوسه. روغتون ته ځو. نجیب وروره زه مړه کېږم. انشاءالله ژغورل کېږي. ما ډېر بد کارونه کړي. ته هم مانا کرکه کوې که نه؟ څه کېږي مانا کرکه مه کوه. ډېره پښیمانه یم. په خپلو کارونو ډېره پښیمانه یم. ملکې ځان مه ستړی کوه. عاقف خبر دی. حالت نه خو دې داسې ښکاري چې کوم بد خبر دی اورېدلی. خو نه یې غواړې چې ما ته ووایې. په ملکې باندې برید کړی ثابته. آیا هغه مړه شوې؟ نه پوهېږم. ته ورځې؟ نه پوهېږم. چا پې برید کړی؟ په دې هم نه پوهېږم. که غواړې نو ور به شو. خپله سزا یې ولیدله. چیرته ځې؟ بیا هم پوه نه شوم. نجیب وروره زه عاقف لیدلی شم. هیله کوم کله چې ښه شوې بیا به یې وګورې. زه نه ښه کېږم. انسان د مرګ په حالت کې په ځان پوهېږي. عاقف ته زنګ وهلی شي. هیله کوم. سمه زنګ وهه.
بیا څه شوي امر صاحب؟ هغه مونږ اوس له ملکې سره روغتون ته ځو د عمراني دولتي روغتون ته. حالت یې څنګه دی؟ ښه ده؟ هغه حالت یې ښه نه دی؟ هو ښه نه ده. عاکفه دا غواړي ته وویني. خدای دې وبخي. عاکف راځي ملکې، اندېښنه مه کوه. سامه وکړل. د هغې ملکې کار مو حل که؟ هغه مړه شوه. اوه خدایا، ښه شول چې ترې وژغورل شو. هغه زموږ لپاره په لاس کې د ماین په څېر وه. پیسا ګور څنګه دی؟ څه وخت به په هوښ راشي؟ نن شپه یا هم کېدای شي سبا سهار. زما خبرې اورېدلی شي؟ هو خو ځواب نشي درکولی. ښاغلیه، که زما غږ اورئ، تاسې ته یو ښه خبر لرم. د ملکې له بلا نه مو د تل لپاره ځان وژغوره. د محکمې په لاره کې ووژل شوه. موږ په تمه یو چې تاسې زر تر زره ښه شئ. دا خبر به ښاغلی ډېر زر ښه کړي. تر اوسه مې خبرې نه دي خلاصې. د ته به د عاکف د مرګ خبر هم راوړم. دا خبر به هماغه شیبه دا په بخو ودروي. سمه ده، په کراره بیړه وکړئ. پام کوئ، په کراره په کراره بیړه زر وکړئ، په عملیات کراره. خانه چمتو کړئ. پام کوئ، د هغلې زر تر زره عملیات خانې ته ویسئ. زر کوئ، پام کوئ. هیله کوم اجازه راکړئ. عاکفه هیله کوم زما له څنګ نه مزه ډېره ډارېږم. هیله کوم هله خیر دی ما وبخه. زارۍ درته کوم ما ته وبخه. ښه کېږې. تاسې همدلته پاتې شئ. صبر وکړئ باید تاسو سره خبرې وکړم. هغلې تاسې ټپي یئ. هسې نه مې ژوندی نه راوځم. اجازه راکئ. کوم کارونه چې مې کړي د هغو لپاره پښیمانه یم. ولې دې داسې وکړل ملکې؟ ولې؟ ډېره خواشینې یم. البته له دې شیبې وروسته کومه ګټه نه لري. زما لاس مه خوشي کوه. هیله کوم زارۍ درته کوم. څه کېږي راته ووایه چې بخښلی دې یم. عاکفه تا سره مینه لرم. ناروغه مو له لاسه ورکړه. خدای دې درته صبر درکړي. امر صاحب ملکه څنګه ده؟ له لاسه مو ورکړه. خدای دې هغه وبخي. عاکفه چیرته ځې؟ د سړي ژوند ولې داسې سخت دی؟ څه وکړو؟ خیر او شر د خدای له لوري دی. خدایه صبر راکړي.
د ملکې له بلا نه وژغورل شو خو لویه بلا کیف تر اوسه هم ژوندی دی هغه سره به څه وکړو تاسې وګورئ زموږ ښاغلی څه حالت ته ورساوه اندېښنه مه کوه کایه اوس د عاکف وار دی هغه ته به داسې یوه سزا ورکم چې دا ځل یې باید له ژوند نه پښیمانه کړو بهجته ما سره راشه پیکس خانه یوه شیبه ډېر عملیاتونه شته چې موږ ته په تمه دي هره ورځ په موږ فشار راوړي هره ورځ زموږ کسان نیول کېږي کیدای شي ښه به وي چې د عاکف موضوع لپاره لږ نور هم په تمه شو ها لږ مخکې تا نه ویل چې عاکف سره به څه کوو سمه ده خو زموږ له دوانه مهم نه دی زه تا نه مشوره نه اخلم چې څه مهم دی او څه مهم نه دي ښاغلو ارامه اوسئ ولې په یوه غشي دوه نښې ونه ولو یعنې څنګه که ترهګریز سازمان د پولیسو یو مرکز سره بم کیدي او بم چې چاودنه وکړي ډېر بې ګناه کسان ووژل شي څه به وشي د پولیسو په مرکز کې نه مرکز ته نږدې یو ځای کې ډېر به ښه وشي ترهګر ښار ته راښکته شوي ښه که زه عاکف ته خبر ورکم او ووایم که ته ماته رانشي بیا یو بم ته چاودنه ورکوم او بې ګناه کسان وژنم بیا پوه شوم دا خو ډېره هیجاني خبره ده عاکف د بې ګناه کسانو د ژغورلو لپاره په خپلو پښو درته راځي همدارنګه رسنۍ به او د هېواد نور وګړي به فکر وکړي چې دا بم ترهګریز سازماني ښیي هسې هم همداسې کیږي هغو خلکو ته به ووایو چې د دې کار مسؤلیت په غاړه واخلي همداسې نه ده بهجته هر څنګه چې تاسې امر وکړئ که هغه عاکف تسلیم نشي بیا تر څو چې تسلیمیږي هر ځای کې به بمونو ته چاودنه ورکړو د بیلګې په توګه د ملکې په وړکتون کې به چاودنه ورکړو داسې به لا ښه وشي فاتح هم هلته دی داسې به د مرتیوان نسل په بشپړ ډول له منځه ویسو سمه ده وبمانو چې بمونو چاودنه وکړه هرې خوا وینې وبهېدې ډېر بې ګناه کسان هم ووژل شول او ټپي هم شول وروسته بیا څه کوو وروسته یې مهمه نه ده دا فرصت باید له لاسه ورنکړو زما پخوانیو ملګرو کې د یلدرا په نوم یو کس شته لومړی هغه ته ورځم ورته وایم دا کردان له حد نه تېرېږي هغه راپاروم وایم هېواد ویشل کېږي هغه یې نشي زغملی یو څو روپۍ چې ورکم بیا به کار وشي هسې هم هغه پلمه لټوي چې څنګه په کوڅو کې کردان له مرۍ نه ونیسي که ونیول شي بیا او که اعتراف وکړي بیا اعتراف دې وکړي هغه هم زموږ په ګټه ده د دې کار مخالفین به بیا هم خجالت وباسي چې موږ ته زیان نشي رسولی او نور به هم پوه شي چې تر اوسه په خپلو پښو ولاړ یو او نه یو مات شوي د پولیسو مرکز مخې ته به هم د ورځپاڼو سرلیک هم دا اوس نه راته ښکاري آیا پولیس ویده دي د پولیسو مرکز مخې ته بم چاودنه وکړه او بې ګناه کسان ټول ووژل شول آیا حکومت بېوزله شوی دی حکومت بېوزله دی موږ د زمرو په څېر اردو لرو موږ یو پروتوکول هم لرو دی قانوني حق دی ډېر ښه فکر دی پیکاسه ډېر ښه آفرین تا د پیساګور ولې عهد اعلانوه راکه چې هغه لاس دې ښکل کړم راکه او هو ماته د پولیسو مرکز معلوم دی حالا نو وخت باید له لاسه ورنکړو ډېر وخت کېږي چې غلي یو لږه وژنه باید ترسره کړو هله راځه تا وویل ما هم هماغه کار وکړه ملکه مې ونه وژله قانون ته مې تسلیمه کړه خو پوهېږې چې څه وشول پلاره
له 3 پولیسو سره یو ځای ووژله. هو یعنی موږ ډېر زیان وکړ پلاره. همداسې ده. په داسې حالت کې ماته یوه لاره پاتې کېږي. خواشینی یم. کوم وصیت دی چې ماته کړی و هغه نشم پر ځای کولی. فکر کوم تر ټولو ښه لاره هماغه ده چې زه پرې روان یم. هغه ځوانان چې په 12 کلنۍ کې لمونځ کاوه خو وروسته د هېواد د ترهګرۍ په بلا ککړ کې څوک و. په لومړي سر کې زه ډېر حیران شوی وم چې یو لمونځګزار ځوان یې څنګه دې حالت ته رسولی دی. خو وروسته خبر شو چې هغه پوهنتون د مخکې له وخته زوال سازمان لپاره یو غیر رسمي د جذبېدو مرکز و. کله چې دا ځوان پوهنتون ته دننه شو لومړی ترې انقلابي کس جوړ شو. د ډېرو زده کوونکو د ډلې مشر و. کله چې دا زده کوونکي د ځینو پیښو له امله زنداني شول سربیره پر دې چې ټولګي کې ناکامه شوي وو بیا هم بریالي شوه چې پوهنتون ته راشي. نور ملګري یې زندان کې سزا ولیدله. خدای به هر ځلې د عدلې له شا دروازې څخه خوشي کېده. نوې دنده یې د سولې لپاره د سیاسي حرکات مخه نیول و د ترهګرۍ په وسیله. داسې د دې کس رقیبان یو له مخې لرې شول. دا کسان یو ورکېدل او ډګر د مخې له وخته زوال ځانګړي کس د ډلې مشر او د هغه ملګرو ته پاتې شو. د پولیسو لخوا ونیول شو خو بیا هم وتښتول شو. دا سړی د کاینچوک په نوم استخباراتو کس لخوا هېواد نه بهر ولېږدول شو. په داسې حال کې چې د مخکې له وخته زوال ځانګړي کس د اظهاراتو په وخت کې ویلي و چې د مخکې له وخته زوال پر جاسوس دی او د اظهاراتو یوه کیسټ هم درلوده. د هغه تر شا چې کوم ځواک و هغوی دا کیسټ هم له منځه ویوړه. له دې کاره 4 کاله وروسته د دې ځواک په امر سره هماغه کس زموږ هېواد کې ترهګریز فعالیتونه پیل کړل. اوس یې له بهر نه امر اخیستی او د ځناورو په هېواد کې وینې تویولې. مخکې له وخته زوال سازمان چې یو 12 کلن لمونځګزار کس نه یې داسې یو ځناور جوړ کړ. د هغه پړی کلک په لاس کې نیولی و. د زده کوونکو لومړی رهبر کایا مینیک چې د مندرس په ضد یې لاریونونه ترسره کړي وو او کاینچوک په نوم استخباراتي کس د دې ډلې له مشرانو نه و. له بهر نه چې چا کنټرولاوه هغه تر نن ورځې پورې ژوندی ساتلی. 2 ځلې موږ هڅه وکړه چې د دې ډلې مشر ووژنو. په وروستۍ شیبه کې موږ ته خبر راورسېده او د هغه وژنه یې تایید کړه. هغه برید چې د ډېرو چاودېدونکو توکو په وسیله موږ ترسره کړی و. موږ د دې ډلې د مشر مرګ خبر ته په تمه وو. هغه ورځ مو انقره کې یو بل په غېږ کې ونیول او د خوښۍ اوښکې مو تویې کړې. آخر خپل هېواد مو له یوې لویې بلا ژغورلی و. خو نیم ساعت وروسته مو د هغې ډلې د مشر غږ په مخابره کې واورېده. کایا مینیک او کسانو یې هغه ته خبر ورکړی و. عاقفه ته پوهېږي موږ هم ټول مشر پسې خفه شوي یو. څنګه پوه شوې چې زه دلته یم؟ زړه کې مې یو غږ راته وویل راځه چې لاړ شو. خیرت دی؟ د خیر خبر نه دی. هغه د پولیسو مرکز هم دا دی. ښه ده. ښه نو بام چېرته ږدو؟ هغه ته مخامخ یو نندارتون دی. زده کوونکي هلته انځورونه او مجسمې نندارې تږدي. هغه ځای څنګه دی؟ زما په اند ښه دی. کله چې بم چاودنه وکړي دننه به زده کوونکي وي. البته هغه کار به هم د پولیسو مخکې وشي او موږ به ډېره ګټه وکړو. نه به عاقف پاتې شي نه نجیب او نه هم امنیت. دا بدرنګه سړی څوک دی؟ د بدرنګۍ له امله باید 20 کاله بندي شي. نوم یې بهجت دی. د بیلتون غوښتونکو حزب یو غړی دی. د حزب له لومړۍ درجه کسانو پرته ډېر په دې خبره نه پوهېږي. لومړی د توکات رشاد سیمې برید دنده یې ترسره کړه. وروسته یې حزب مجبور کړ چې د هغه کار مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس یې استانبول موخه ده. وای بې شرفه. زمونږ و عسکران هم د بې شرف شهید کړي. خانو موږ له ده سره اوس څه وکړو ثابت خانه؟ د ځمکې و پوړه لاندې به یې ښخ کړو. ښخ به یې کړو ثابته. ښخ به یې کړو.
بیا څه خبره ده امر صاحب عاکفه زما خبر واوره د ملکې جنازې د لپاره څه شي جنازه امر صاحب مړه شوه بیا هم ترې ځان نشم ژغورلی یوازینی رسمي خپلوان یې ته یې ښه باندې ماته یې څه امر صاحب ماته یې څه یو بېنومه ځای کې خخه کوي عاکفه موږ سره دا کار ښه نه ښکاري اوس خو مړه شوې موږ ټول یو ورځ مړه کېږو باید رحم ولرو امر صاحب ما سره داسې رحم نشته چې ملکې ته یې ښکاره کړم هېڅ نشته څه یې وویل څه به وایي وایي ماته یې څه حق هم لري له دومره کارونو وروسته که خاوند نه راځي جنازه هم تاسو ته نشو درکولی څه وشول نجیبه مالک عملیات نه راووته هېڅ دننه نه شوه یعنې څنګه هغه مو له لاسه ورکړه خدای دې ګناوي وبخي آمین انسان باور نشي کولای کاش چې پای داسې نه وای څه وکړو موږ څه نشو کولی رانا پلار دې راغی خیریت به وي انشاءالله یوې شاهدې نه مو سمه ساتنه ونه کړه او مسؤلیت یې هم ستا په غاړه و نجیب خانه څارنوال صاحب ما اړین تدابیر ورته نیولي وو ښه داسې ده ښه نو بیا ماته دا ووایه چې موږ سره ولې د یوه شاهد په ځای یو جسد دی ها ښه نو تاسې ولې دومره شاله شوې چې محکمې ته یې ولېږدوو څارنوال صاحب تاسې په څه پوهېدئ که څنګه دا نو څه معنا لري ښه نو ته غواړې چې څه ووایې ها ته دا غواړې چې د غوړیو په څېر سر ته راووځې که څنګه ټول پوهیږي چې تاسو له شاهدانو سره څه کوئ ګواښ تهدید ترور دا ټول ستاسې کار دی ته غلی شه له تا نه مې پوښتنه نه وه کړې د دې کار شا په اسانۍ سره نه پرېږدم نجیب امره د دې پیښې مسؤل ته په خپله یې زه یې هم نه پرېږدم څارنوال صاحب دا چې ولې محکمې ته د لیږدولو لپاره دومره شله وي غواړم پرې پوه شم ښکاره ده چې څارنوال صاحب بې ګناه دی زما په اند خو ټول باید دا وویني چې د امنیت تشکیلات څومره بې پروا او تنبله کسان دي ته ختم شوې نجیبه پوه شوې ګرانه ختم شوې الله الله راځه چې لاړ شو دی څه وایي د تل خبرې دي بې ځایه خبرې کوي کیسه کې مه کېږه داسې نه ښکاري چې کیسه کې نه شم ته ځل دې پلار نه یې کړی چې موږ وځوروي رانه قدرمنو لیدونکو د هرې ورځې په تېرېدو سره د مخکې له وخته زوال دعوا کې نوي پرمختګونه رامنځته کېږي د هغو افسرانو ځان وژنې پیښې وروسته اوس د پټې شاهدې ملکې سویلو وژنې یو بل شور رامنځته کړی او بله دا چې د امنیتي ځواکونو په څنګ کې د ښار په منځ کې د یو کس وژنه څنګه دومره اسانه شوې او همدارنګه باید ووایم دې موضوع ډېرې پوښتنې راولاړې کړي البته موږ د دې پوښتنو ځوابولو وای لپاره خدایه ډېر نامتو میلمه هم لرو توبه دې نړۍ کې څومره دوه مخې کسان ډېر دي ښاغلی پروفیسور کایامینیک سټوډیو کې زموږ میلمه دی ښه نو کایامینیکه تاسو څه ویل لرئ څه ووایم اغلې هر څه ښکاره دي د دې دعوا پر مخ وړونکي پولیس دي د شاهدانو راټولونکي هم پولیس دي بیا د هغوی ساتنه کې ناکام خلک بیا هم پولیس دي د دوی لپاره یو متل دا وایي ورید کوي هم خدای او شین کوي هم خدای خلک وایي ترهګریزې ډلې ښار ته راښکته شوي دي ستاسې په اند امنیتي تشکیلات اړین تدابیر نیولي دي کومه ده اغلې کومه ده څه درته وګوره هم نه وینم دا بې ځایه خبرې دي ښه نو اوس باید څه وکړو زموږ ملت ډېر ډار شوی دا حالات نه سیاسون حلولی شي او نه هم بوروکراتان ښه نو څوک به یې حل کړي اغلې پته ښکاره ده بیخي ښکاره ده پرېږده نو قدرمنو لیدونکو په نوم پروفیسوره یوې لنډې دمې وروسته به بېرته څه راوګرځو ډېر دوه مخی سړی یې دا دوه مخې کسان تلویزیون ته ورځي او ځان پاک ښیي بیا ملات هم دوی بدبختانه پسې روان دي زموږ په څېر غریب خلک هم وچې ډوډۍ او پیاز ته ناست دي خدایه دا څنګه هېواد دی نو هلته څوک دي څه خبره ده موټر سره کار مه لره هغه زما د مدیر موټر دی اوس به در سره ګورم مدیر صاحب تاسې یئ څه شوي خیري بل چاته په تمه وې که څنګه ولې دې موټر راته تسلیم نه که ولې دې تسلیم نه که ښاغلی څارګر صاحب نه رښتیا مدیر صاحب دا موټر به مې څنګه تسلیم کړی و والا وګوره
دلته یې لیکم که تسلیمې کړو موږ پسې به ډېر وشاړي. خیري سبا دا موټر ویس او تسلیمې که سمه ده؟ سمه ده مدیر صاحب، پیسې به یې بیا درته راوړم. د څه شي پیسې؟ زه وایم چې دا موټر به یم نن درتون ته تسلیم کړم، خو 100 سلنه فیصدي زه هم پکې اخلم. هو خیري سمه ده 15 سلنه یې اخلم. اوس به دې خوښ شم خیري. سمه ده ولې په غوسه کېږې؟ هغه څه کېږي چې یو سم کور ونیسو؟ د جامو مینځلو ماشین د لوښو مینځلو ماشین واخلو څنګه به وي؟ ښه نو که زه اوس ستا سر د جامو مینځلو ماشین کې دننه کم څه به وشي خیري؟ والله ډېره ښه خبره دې وکړه، یوازې به لږ څه ګانګ شم. خیري ته څه ډول هلک یې؟ وروره لږ مخکې مې خبرونه کې واورېدل مالک اورېنداره مړه شوې ده. دا موضوع نوره مه یادوه، هېڅ یې مه یادوه، د دې لپاره چې دې موضوع په اړه خبرې ونه کړم له ټوله وتښتېدم او دلته راغلم. څه ووایم وروره، تا هغې جلۍ سره مینه لرله، په رښتیا دې ورسره مینه کوله؟ یعنې د هغې نوم باندې چې واورېده زړه باندې خوشحاله شو؟ دروغ خو نه دي؟ هو دروغ و ګرانه، ټول دروغ و. ثواب ورکړه که نه مدیر صاحب؟ ما دا کارونه بس کړي خیري، زما د کار وخت پای ته رسېدلی. ماښام په خیر. ماښام په خیر. هغه پخواني کسان چېرته دي؟ نه پوهېږم، نن شپه موږ راولېږلو. سمه ده راځئ. سمه ده، حالې سامان راواخلئ. شاوخوا ښه پاکې چې څوک بیا راپسې خبرې ونه کړي. راځئ چې کار پیل کو. دننه یو. سمه ده، بم کېدی یو ځل راووځئ، موږ به تاسې پسې درشو. سمه ده. ښاغلی الزرای راغی. را دې شي. مهربانی وکړئ. راشه یالدره، راشه یالدره، ته چېرته یې؟ همدلته یو، امر دې وکړ راغلو. ډېر ښه دې وکړل چې راغلې، تا پسې خفه شوی و. له دومره وخته وروسته ستا دا بلنه به هرومارو یو عمل ولري. البته چې لري یې، بیا مې تا ته کار بند دی د پخوانیو ورځو په څېر. ته خو پوهېږې که د دې هېواد ترهګر له غره وشاړې بیا ښار ته راښکته کېږي. که هغوی ښار ته راښکته شي موږ به یې په سر وخېږو. مهرباني وکړه آرام یې. کار دې وکړه. هی ته څه کوې؟ مهرباني وکړه. تا ته نه وایم، ده ته وایم. وروره کار دې په پام کوه. سمه ده وروره، اندېښنه مه کوه. وروره ما سره مرسته کولی شي؟ موټر کې یوه زینه ده، هغه راسره راوړه. دا لرې که.
راکه هې څه کوې له دې شیانو سره کار مه لره زه څنګه کار ونه لرم وروره زمونږ د شرکت کار هم دا دی له کردانو سره د ملګرتیا موضوع په دې وروستیو کې جدي شوې ده کومو کسانو سره چې مونږ کلونه جګړه کړې ده هغوی به د سولې په نوم بېرته مونږ ته رانږدې شي که زما خوښه وي نه کردان پرېږدم نه هم نور کسه د هغو ټولو نسل باید ختم شي حالات له پخوانه ډیر جدي دی د غره ترهګر ښار ته راښکته کیږي موږ ته خبر را رسیږي هغوی په هر ځای کې د لویو عملیاتو پلانونه لري موږ یو پټ عملیات پیل کړی ستا په څېر په هېواد مینو خلکو ته اړتیا لرو هره شیبه د امر ته چمتو یم ووایه ویې وژنه چې ویې وژنم ووایه په سر یې ببولم چې په سر یې ببولم کسان راټولولی شي له موږ سره یو ځای دا جګړه مخته وړلی شي لږ څه لګښت مې اوس درکړ اوس دا وسلې واخله او په ملګرو دې وویشه نور چې مو هر څومره وسلو ته اړتیا وه زه یې درکوم دولت او ملت ته خدمت کول زموږ تلپاتې دنده ده ښاغلیه حاله زمریه وړتیا دې وښیه زما مخ تور نه کړې ستاسې کار خلاص شو بهجته خلاص دی ښاغلی اوس راووځو آفرین زمریه زه سبا ورځې ته ډېر بې صبره یم زر کوئ دې خواته راشئ حکومت دې استعفا وکړي دنده دې اردو ته پرېږدي حالی حرکت وکئ دلته زموږ کار خلاص شو مدیر صاحب تا ته هم خواړه تیار کم حلوا او ډوډۍ شته حلوا او ډوډۍ هو نه 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 غواړم مننه ته هم حق لرې مدیر صاحب ستا دردونه هیڅ نه خلاصېږي چا سره د چې واده وکړه جاسوسه وخته پلار دې پیدا که هغه دې هم له لاسه ورکړه هر څه چې ووایې حق لري پوهېږم زړه دې درد کړی هغه رزیلان هم ازاده په ښار کې ګرځي ته هم داسې د خیرې په څېر داسې کوم ډاران کس نه یې مدیر صاحب سبا بله ورځ به د هغوی غاړې نه ونیسي او حساب یې ورسره وکړي د څه په اړه فکر کوئ مدیر صاحب ډېر شیان مې فکر ته راځي خیري کاش پوه شې زه هم غواړم چې په دې شیانو باندې پوه شم پوه به شې د صبر میوه خوږه خدای مهربانه دی بېشکه
هلکانو ډیر پام کوئ. ښوونکی د تاریخي اثر مو په کتاب کې هم لیدلی و. هو هماغه دی. زده کوونکو د دې اثر ستاسې په کتاب کې هم شته. هغه تابلو څومره ښکلې ده که نه؟ څه وشول؟ خوښه دې شوه؟ هو ښوونکې، دا انځور مې پخوا په یو کتاب کې لیدلی و. اوس څه وکړو ښاغلیه؟ همدا اوس چاودنه ورکړو؟ بیړه مه کوه، یو کس ته باید زنګ ووهم. چاته؟ عاکف ته. ښه، هغه مسله ده که راشي بیا دا کار نه کوو. نه، زمونږ زحمت خو باید بې ځایه لاړ نه شي. په دواړو حالتونو کې چاودنه ورکوو. دا بم مو یوازې د عاکف لپاره نه دی ایښی. کومه شمېرې سره مو چې اړیکه نیولې دوست لپاره ګل ده. مهرباني وکړئ وروسته. د عاکف موبایل ګل دی. مدیر صاحب هله بشه. اشهد الله. وبخه خیري، وبخه، بخښنه غواړم. ستا بېښولم د ځان وژنې په معنا ده مدیر صاحب. وګوره سبا ناری مې چمتو کړی، پاڅېږه. ته هم شپه او ورځ یوازې خوراک کوې خیري ها؟ زه یې نه غواړم. ځم، بوټونه مې راکړه. چېرته ځې مدیر صاحب؟ مدیر صاحب موبایل دې هېر شوی و. بند دی. نه غواړې چې روښانه کړې؟ ډېرې پوښتنې دې وکړې غټ سړی خیري. دومره ساده مه اوسه. هره راځه چې ځو. چېرته ځو مدیر صاحب؟ سمه ده مدیر صاحب، سمه ده، پوښتنه نه کوم. ته هم ماته لږ معلومات راکوه که نه؟ سمه ده زه مې جمپر راخلم راځم. دا موبایل واخله، له نجیب امیر سره خبرې وکړه. هغه ته ووایه چې عاکف باید پیدا کړي او د کاغذو فابریکې ته یې راولي. سمه ده، خو پولیس نشي کولی ټلیفون له لارې موږ پیدا کړي؟ نه شي کولی، اندېښنه مه کوه. ته هم دا کار وکړه. ورته ووایه که عاکف هلته رانغی، 1 ساعت وروسته به بم ته د زده کوونکو په منځ کې چاودنه ورکړو. ورته ووایه د عاکف له امله به د وینو سیلاب روان شي. همداسې ورته ووایه. مور عاکف ورور بیا هم نشته، ولې رانغی؟ نه پوهېږم زویه، کیدای شي کار به لري. د ملکې خور جنازې ته ورځې، همداسې ده پلاره. عاکف 1 ساعت وروسته د کاغذو فابریکې ته رانشي، بم ته به چاودنه ورکړو. زمونږ د اتنه وړکتون خو دې لیدلی و. د عاکف زوی هم هلته دی. که پولیسان دلته راغلل په تیږه وبولي، د نرانو په څېرې مخه ونیسي. د کار نه دي، بار به مې په بیلتون وکړو.